راشد خان یو ځل بیا د آی سی سی لخوا د کال غوره توپ اچوونکی شو. لومړی د راشد خان او بیا د هغه مینوالو ته مبارک وي. تاسو پوهیږئ د راشد خان یو عمده د بریا لامل څه دی؟ د هغه کمال په څه کې دی چې هر ځل په هر ډګر کې کامیابیږي. کله چې هم راشد خان توپ اچونه کوي یا بیټسمین ته بال اچوي نو له خپلو دغه ګوتو څخه ډېره ښه استفاده کوي، یعنی توپ په خپلو دغه ګوتو کې ډېر په ښه انداز سره تاووي. کله چې هم بیټسمین ته توپ ور واچوي نو هغه بال تاویږي او بیټسمین هم پرې غلطیږي. همدغه د راشد خان یو لوی کمال ده او یو بل لامل دا ده چې هغه پرله پسې زیات تمرین کوي، هڅه کوي او کوښښ کوي. موږ او تاسو ته هم الله سبحانه وتعالی ډېر زیات لوی کمالونه راکړي دي، استعدادونه یې راکړي دي، خو که چېرته زه او ته ورڅخه استفاده وکړو، که چېرته موږ او تاسو له خپلو پټو استعدادونو څخه استفاده وکړو، له خپلو کمالونو څخه استفاده وکړو، تمرین وکړو او له خپل فکر او سوچ څخه ګټه واخلو، نو لرې نه ده چې د راشد خان او دې ته ورته د نورو هغو ځوانانو چې په خپل ژوند کې لوړ مقام او بریا ته رسېدلي دي د هغوی په څېر کامیاب شو. راځئ چې له خپلو استعدادونو څخه سمه ګټه واخلو، پر ځای ګټه ترې واخلو، له خپل عقل او فکر څخه کار واخلو تر څو په خپل ژوند کې کامیاب شو او په خپل ژوند کې لوړو موخو ته ورسېږو. ته به هڅه کوې، ته به کوښښ کوې، ته به خولې تویوې، بیا به یوې بریا ته رسېږي، او ته به ماته تجربه کوې، بیا به یوې بریا ته رسېږي. هېڅکله مو په ژوند کې مه تسلیمېږئ. که څومره مو هم ماتې تجربه کړله بیرته راپاڅېږئ، بیا کوښښ کوئ، بیا تلاش کوئ. انشاءالله چې یوه ورځ به مو دغه کوښښ، دغه تلاش خپله ثمره وګوري او تاسو به خپلو موخو ته حتما ورسېږئ انشاءالله.